انورالحق کاکړ افغانستان سره ستونزې هغه وخت کمیدای شي چې کابل مشروع حکومت ولري. طالبان وايي پاکستان هوښیار مشرتابه ته اړتیا لري. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د پاکستان د لړمحالي حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ تازه ویلي هغه وخت به یې له افغانستان سره ستونزې په کمیدو شي چې کابل مشروع حکومت ولري. کاکړ دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د نومبر پر 14مه مارګله ډیلاګ په نامه یوې غونډې ته کولې چې د اسلام آباد د پالیسۍ د څیړنې انسټیټیوټ IPRI لخوا جوړه شوې وه. د دغه بنسټ د اعلامیې له مخې ښاغلي کاکړ ویلي د پاکستان لویدیځ پلاو کې له افغانستان سره هغه مهال به د ستونزو کمیدل پیل شي چې کابل مشروع حکومت ولري. خو د طالبانو حکومت ویانده به الله مجاهد له BBC پښتو سره په خبرو کې د ښاغلي کاکړ څرګندونې رد کړي او وایي په افغانستان کې مشروع نظام شته چې ولس یې تر څنګ ولاړ دی. د پاکستان لنډمهالي لومړي وزیر څو میاشتې وړاندې هم له یوې ځایي رسنۍ سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ناقانونه بللی و. کاکړ په خپلو خبرو کې ویلي وو که څه هم په تېرو 2 لسیزو کې افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول شول خو یو مرکزي قوي حکومت پکې جوړ نه شو. نوموړي د روان کال په سپتمبر کې ویلي وو په تېرو څو کلونو کې د شاوخوا 3 ټریلیونو ډالرو په لګښت او د لویدیځوالو پر حضور سربیره په افغانستان کې مرکزي واک رامنځته نه شو. د لویدیځ پروژه کامیابه نه شوه. پاتې نړۍ خپل څادر ورټول او ووتله او پاتې کنټرول له فعلي حکومت سره دی، هغه قانوني حکومت نه دی. نوموړي یو ځل بیا ویلي چې وسلوالې ډلې د پاکستان امنیت ګواښي پیښوي خو ټینګار کوي چې امنیتي بنسټونه یې د قابو کولو وس لري. د پاکستان دغه لنډمهالي لوړپوړي چارواکي تېره اونۍ هم ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنۍ راهیسې په پاکستان کې امنیتي پیښې 80% ډېرې شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کاکړ دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی په ډاګه کړی، خو پخوا یې تل ټینګار کړی چې حکومت یې د خلکو استازولي کوي. هممهال پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زهرا بلوچ نن پنجشنبه په اسلام آباد کې یوې خبري ناستې ته ویلي طالبانو سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیز سره په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت د TTP پر ضد ګامونه واخلي.